अजीजानो पति अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की यो अजीम पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तेर शवे दागा उमर यो ज़र 50 काला और 9.5 काला अगा खपल कली और खपल इलाके ता पैगंबरी जब बांधे तबलीग करे 9.5 काल हाशा वकल्ला दुमरा बदबख्त कौम چې په 9.5 کال کې کل بل سلويخ کسه مسلمانان شي نور ټول کافر حتی کې خپل زوی وو عام کافر د پیغمبر زوی چې الله ته منظور نه ده هدایت نکیږي ورته عزیزانو 9.5 کال پس چې د نوح علیه السلام بالکل زړه خله تراغه نو الله پاک ته التجا وکړه او دې قوم ته خیره وکړه قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے پروردگارا د زمکه په سر یو خاوند کور پرې مده خدایا داسې طوفان او عذاب پیراولي چې د کور لوټه مخکاره نشي د پیغمبر خیره وا الله ورته فرمایل چې ته کشته جوړه کا نوح علیہ السلام لرګی را پیدا کړو کشته جوړول شروع قوم به ورته راغی چې دا څه کوي نوح علیہ السلام به ورته وی چې دا کشته جوړوم او یو عظیم طوفان را روان دی تاسو ټول بغیر کېږئ او زبدي کشته کې د قوم به وخندل البه دته وګور طوفان برازي او مونږ بغیر کېږو د بکشته کې د خبرو ته ګور او به خندل نوح علیہ السلام ویلی چې یا الله دا بدبخت قوم خو الټه ما پورې خان دي الله ورته فرمایل چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی او خان دی بیا ډېر جاړي اوس هم لږ وخت او خان دی بیا بداسي جاړي چې ټول عمر بم جړا سو کراټینګول نشي نه بزرګ وای کنه وی غافل پانسا کا سودا کړه نن دیوار دی غافل پانسا کا سودا کړه نن دیوار دی ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان غافل پاسا کا سودا کړه نن دیوار دې ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان خبر نوم چې د بلتون د ټګي کار دی که سودا کې دغه دی وخت نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دیو خان دی د بډېر جاړ د سه بجاړې چې څوک بم جړا رکاول نشي دوی په یو بل ټیلې واله راځمانه د مليانو خبري اوس خو هم په پاکستان کې د صوبه سرحد د خلق یقین راغلی کنه چې الله د نوح علیہ السلام د طوفان ذکر په قران کې کړی دی نو هم په پاکستان کې طوفان پستر ګووی نه لګیایي کنه نو کوم الله چې پازارا او په پنجاب کې طوفان راوستي شي هغه الله په پیښور کې نشي راوستي ها اوس خو پستر ګوري کنه د نوح علیہ السلام خبرې خو زده مليانو خبرې وی قصې وی اوس هم پسترګو وکړه $100 بلین ډالر نقصان تر پرونه پورې وشو 100 بلین حساب وکړي بلین پیژنئ د میوزیک سنټر د دکان نه کیسټ خو به پیژنئ کنه د آرام توپ چې د جمعې پښپای کورونو ته وړي ها زه خو هره ورځ د سټمارې زامن د جمعې پښپا ګورم
اخو پیجنی 1,000,000 لس لکی وایا 1,000,000 لس لکی او 1,000,000,000 ایسی گوشتوانی اماما خفر 10,000 او 600 کړي بیا د غرونو تودې چې پیرا پریوتی دي نو ثابت کله لاندې خخ کړي دي د خخېدو ضرورت هم نشته بیا یو بل کمینه پنته وګوره نور وزیران زی نو په هلیکاپټر کې زی په هلیکاپټر کې زی او بیا کیمرامینان او ٹی وی سٹیشن والا ځان سره بوتلی یو طرف ته 100 بلین نقصان پاکستان ته وشو او بل طرف ته د ټي وی او د کیمرامینانو چې څومره اخراجات وی یا یو غنټه چې هلیکاپټرو چلیږي د 40,000 روپو تیل خوري نو پاس نه پیداسي ګرځي چې پورا تباہ شوي کلا بچي تما ته وایا چې ستا کور وران شي او زه درشم نو زما په اومه پیړۍ د نالتی چې زه کیمرې والا ځان سره بوزم چې راځه زه دا وران کړی زه ګورم زما فوټو باسه چې خلک یې وګوري چې خانم راغلی او کتو نو ما وی چې دا خدای ولې داسې وکړه هر وخت په خطر کې اوسئ ستا د توربیلې د بند هم دیوالونه خوځي لګیا که توربیلې ګړک وخوړو بیا به نه پیښور وي او نه به مردان وي او نه به چارسده وي او نه به خلیل وي او نه به مومند وي او نه به څه وي یو جړک او خدای له څه ګران دي عزیزانو ما سره ټلویزیون نشتا خو د شپې 9 بجو خبرنامه کې چاپته ځای که خپلم ټولو کرستا څوک چې دا گاډو والا دي دې کافر بچو کرم دا گاډو کې سبزیانې چې خرڅې دي کرم شته نو عزیزانو کم خدای چې هغه څه کولی شي هغه خدای دام کولی شي نو د پاکستان قوم ته به اوس یقین راغلی چې د نوح علیه السلام په کشته پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشته تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د مرګرو په کشته کې سور شو نو باران شروع شو زمکه به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه راوړی علما لیکي چې د اسمان نه یو ساس کې به د کوهی تور غر عمره را پریوته یو ساس کې د کوهی تور غر عمره را پریوته نو زمکه ته حکم هغه لاندې نه راخوټ کولې او اسمان د پاس نه راوړی عزیزانو شپږ میاشتې دا سیلاب دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل نوح علیه السلام ورته وویل چې ما درته نه ویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به ډېر جاړئ
پلار د زوی نه نو خبر، زوی د پلار نه نو خبر، مور د لور نه نو خبر او لور د مور نه نو. هر څه ملیامیټ شو. هغه کشته اوسم په یو غره پراته ده. د نوح علیہ السلام زوی چې غرقیدنو پلار ورته وی چې ارکب معنا، بچیا دی کشته ترا سور شه، لا عاصم اليوم، نن خلاصې نشتا. هغه ورته زب غره ته پاسو خېږم، په غره کې به پناه ونیسم. نوح علیہ السلام ورته لا عاصم اليوم، نن چرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشتا. د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوتو، ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کم ځای نه راننوځي. علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره وبهدي چې دی پکې ډوب شو. الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ. خدای کولی شي که نه؟ نو عزیزانو عرض میں داو چې اوس خود پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې پسترګو ګورې لګیا ہے. دا ولی د سیوش، دا ولی دا زکو ایران د خدای د قهر په لپیټ کې ولی راغلی و؟ زکه چې د شاهنشاه ایران په وخت کې ایران د هرې ګناه ډیپو، د هرې ګناه. نو چې انقلاب پې راغی، بیا د شاهنشاه ایران د خښېدو ځمکه هم نه وه. امیر عباس هویدا 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و چې توپې ته وتړلو، ویلې ګناه مې څه ده؟ ویل ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او 14 کاله ایران د زنا او د شرابو ډیپو، تا پکې کړت نه دی کړی، ستا دا ګناه وه. توپې ته وتړلو، غړم دې ورکو چې په هوا کې مرغانو غوښې وخوړې. په ایران قهر ولې نازل شو؟ ځکه چې د زنا او د شرابو ډیپو. عزیزانو د کابل ښار کې اوس د الله د قهر په لپیټ کې ولې راغی؟ د کابل د ښار پوښتنه د کابل خلکو نه تپوس وکړئ. دا اورېدو درته نه وایم، د لیدو درته وایم. 40 غنټې په کور کې وي سی آر او دبلې او باجې غږي. په داسې حال کې هم خدای هیر دی. په داسې اوس دا کلی خدای ولې راونیوه؟ دی خو ګناه نه وه کړې. کلی خدای ځکه راونیوه چې دا شرمېدلی چې دی وخت کې په منصب د حکومت ناست دي او په اسلام پورې ټوکې او لوبې کوي. شیخ رشید لم دې پنجاب ووټ ورکړی چې د ځمکې په سر ټول ډمان په یو تله کې واچي او یو شیخ رشید وزیر په بله تله کې واچي، نو دا کمینه به پې دروند شي. هغه څه بیانونه ورکوي او وایي چې په دنیا کې به داسې ډم پرې نه دم چې پاکستان ته یې رانولم او پاکستانی قوم ته نه محظوظ نه. تاسو خیال راغی؟ زما عرض داو چې دې د کلو خلکو دا بی دینه دې منصب ته رسولی دي، نو الله اول کلی راوځي. اوس منصبیانو سره خو به کوي، هغه پرېږدي نه، ای سره خو به داسې لوبې کوي چې تاسو به تماشا وکئ او خو د خدای نه چېرته تښتېدی نه شي. خو
خو چې د چا په انتخاب باندې دا خلق دې ځای ته رسېدلی دي اول خدای هغه راوړي چې دا انتخاب تاسو کړو چې دا په اسلام پورې ټوکی کوي او په اسلام پورې مسخري کوي نن د ښځو سال دی ستا په پاکستان واور یو پښتانه مختانه نه یې خدای دې کور د هغه خله کې دیم دانې وخېږي چې دا پښتون نوم اخلي پښتون چا پښتانه غټ پښتون براشي صاحب کټای به ورسره یې داسې ټیلې به په اوږو وهي دا هم پښتون دی واو باز نه راځي د خپلو کرتوتونو نه خو لږ دا ټک نه خوا واوړئ او تماشې وکئ د دې قوم تاسو هم انتخاب د بېدینو کړی دی او دا هغه چام کړی چې په اسلام پورې ټوکې او مسخرې کوي تاسو به د ځان تماشې مو کوئ که ونه شو دا د پیغمبر په منبر ناسته یاد لرئ تاسو سره به همداسې ورشي هزاره ډویژن وګورئ هزاره ډویژن نن د الله د عظیم قهر په لپیټ دا تاسو سره جو نو عزیزانو دین لوی عبرت بل هیڅ نشي کېدی که مولیان د پخوانو خلکو کیسې درته کوي اخو ستاسو په غوږ نه لګي نم په غوږ لګي او نه منئ او نه هسې اوخله ډولکی وها نه جی لیکن اوس خو په سترګو ګورئ چې دا خدای راونیو دې خوا وګورئ 16,000 ایکړه ځمکه تباه شوه 16,000 ایکړه جوار پنبه او شولې او فصلونه 16,000 ایکړه ځمکه کې په کلونو به د فصل قابل نه وي اوس هغه ټول وټ کټ به تاسو د صوبه سرحد خلق دا موي چې یاره دلته خو خیر دی خیر نه دی یا به در باندې زلزلې راځي یا به دا پتا چې کوم سیندونه تیریږي دا به در باندې راوچتای او هغه وټ کټ د پنجاب چې دی به ټول تاسو نه وباسي که تاسو وایي چې بار ملکونه به امداد ورکړي بار ملکونه بار چې امداد ورکړي هم دوی وایي تاسو لا نم نه درکوي دوی ورشي بټخېلې ته زلزلې پې راغلې وې د غریبو کورونه یې وران کړي بټخېلې ته سواد کې لګلار شي قرآن ولا ورکړي چې چا انا درکړې ده انا تاسو خیال ادویو کابلیان چې دلته اوسېده د کابلیانو سره نسته د تاسو غوسې شوي دي که نه څومره امدادونه به چې افغان مهاجرو ته راله کابلیانو سره مونږ کروڑپتیان مونږ راشي چې درته وښیم زمونږ غوندې د دوانو دکانداران به هغه نن کروڑونه روپۍ بینک بیلنس دی دا اورېدو خبرې نه کوو که تحقیق کول غواړئ نو ما راوغواړئ چې درته وښیم پلار د 45 روپو ملازمو
او د زوی د 1 کروڑ روپۍ بنگله ده او 4 ور سره پیجارو ولاړی دي. دا د کم ځای نه راوړي؟ اوس دا تله قوم چې د هغې پسې دا د ایره منډۍ د ډمو زامن دا اوس هم په هغه رزیلو پسې لږ پته خو یو که چې ورزیله دا تا خو دا دومره مال زما په سر سودا کړې ده او تا پیدا کړی زه د سپي غوندې ستا په در کې ولې جارو ووام؟ دا سپی قوم اوس هم هغې پسې نو خدای به چې څه کوي در سره او غریبانو ډېر ښه به کوي، ډېر ښه به کوي. چې څه وکړم ډېر ښه یې وکړه او چې څه کوي ډېر ښه به کوي. هلکه مونږ دا ویلی شو چې خدای بد وکړه؟ دا مونږ ویلی شو؟ اوس پنجاب کې چې خدای پاک څه وکړه نو مونږ دا ویلی شو چې خدای بد کړي دي. اوس که زه دا وایم نو کافر کېږم که نه؟ چې څه کړي ښه کړي د هغه ملک دی او د هغه وطن دی، هغه ډېر ښه پوهېږي او د هر چا په نیتونو پوهېږي چې د چا څه نیت یې هغسې ورسره کوي، چا څه نیت هغسې ورسره کوي. خدای ته پته وه چې ستا په نیت کې څه دي نو هغسې در سره وکړه. ځکه چې هغه خو انه علیم بذات الصدور دی که دا ستا په سینو هغه عالم دی چې ستا دې سینه کې ارادې څه دي، ارادې دې څه دي، نیت دې څه دی، هغسې در سره کوي. اوس نن هغه خلق هم راپاسي مونږ غوندې مولیان چې ټول عمرم الحمدلله درویشانه تیر کړی دا هغه ډېره مهرباني او دا هغه ډېر کرم دی. درویشانه ژوند هم تیر کړی او سړی روټو هم وخت تیر کړی. هغه هم راپاسي نن وایي چې مولیان داسې دي او مولیان داسې دي. مولیان خو داسې دي داسې دي دا ته څنګه یې؟ د چا خوراک واورئ چې د بلو پرنٹ کیسټ بلو پرنٹ پیژنئ؟ او باړې والا دا باړه هم بې پوه که نه د دغه څیزونه بلو پرنٹ کیسټ د هغې ګټه د چا خوراک د هغې په ګټه حج ته تللی د هغې په ګټه کور کې اوسېږي د هغې د ګټې روټۍ خوري د ده رګ و ریشه د حرامو ده که نه؟ هغه هم راپاسي د قلبیل ورور او ما ته ووایي چې تا کې 2 سوړي زه خو کوزه یم زما کې 2 سوړي نو ته خو زمونږ خمبیر د حرامو جوړ قسم په خدای دی چې زمونږ د ملک نطفه د حرام ځکه چې پلار یې حرام خوري نو د هغه نطفه د حرامو شوه که نه هغې نطفې نه چې ته پیدا یې تا حرامي یې که نه نو زمونږ رګ و ریشه د حرامو د پلیتو د مردارو جوړ. اوس مونږ راپاسو کوزې ته وایو چې تا کې خو 2 سوړي غلبیل راپاسي چې تا کې خو 2 سوړي ته دې ځان ته مو ګوره لږ د خپل ګریوان ته مو ګوره. د دې وجې نه عزیزانو د الله ارادې دې وخت کې پاکستان ته ښې نه دي او ښکاره یې ګورئ په سترګو ګورئ آئنده 30 غنټو کې به نوره تماشه مو کوي نو د الله قهر په بندونو نه ایساري د الله قهر
په بندونو نه ایساریږي. خدای ته رجوع شئ، خدای ته رجوع شئ، ګناهونه پرېږدئ، ګناهونه پرېږدئ، خدای ته سر به سجود شئ کني تبا کېږئ. قرآن خدا وړاندې ویلي چې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کئی کنا آغا وقت چه دریاب میں در تسیری کو او بنی اسرائیلو او تاسو لمی نجات در کو او فرعون ورګړی شو په دریاب کې او د دریاب دې منځ تاسو سره د فوج نه، نو الله دریاب ته وی چې ویني سا، خو چې ویني وو دا بنی اسرائیل ورته د دریاب په غاړه ولاړو. نو الله وی واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. فرعون میں سره د قوم په دریاب کې راونی وو وانتم تنظرون. حال دا دی چې تاسو ورته کته، تاسو لیدو مارانی ولې چاره نه بچ کولې شو. هغه فرعون چې ځان ته به خدای وي او خدای هم ځان ته 400 کاله ویلي، 400 کاله عمر او په 400 کاله کې په سر کې نو درد شوی. نو چې 400 کاله پس خدای راونی وو، الله وی تاسو ورته لیدو ما راونی وو چاره نه خلاصولې. نو د خدای رانی و نږدې سکندونو کار دی، د شپې به پروتي او سار لبه دی وبد کور نه گیب چاتی کولې شي نشي کولې، پروت به سار لبه وبد د کور نه گیب چاتی، د وته لار بده نه. خدای ته رجوع شئ، خدای ته رجوع شئ. د سرمایدار او سجدې لګول پرېږدئ، خانانو ته سجدې لګول پرېږدئ. خدای ته وګورئ، خدای ته رجوع شئ. خدای خپل رازق، خدای خپل مالک، خدای خپل بادشاہ وګڼئ. د دنیا بادشاہان دغه سیزونه دي چې دا ګورئ. مونږ خو په داسې ملک کې اوسېږي چې خپلې ښځې هم بل لا شړو، خپلې ښځې قسم په خدای دی که دا خلک خپلو ښځو نه هم خبر وي چې چېرته لاړه، لوڼو نه هم خبر نه. زمونږ د ملک لوڼه د خلکو د پردو لونډانو سره نه ګرځي، تاسو یې ګورئ نه. اوس عاشق صادق دی چې یو وخت نه به څه وایي چې د یار در په هزار درمان ورنکم، آشنایی بد په این و آن ورنکم. که یو ځلې مې د زلفې په لاس کې وځي، یو وخت بد پدرس جهان ورنکما. یو وخت دی په خدای قسم چې پټولي دنیا ورنکما. سو نوینم ستا سترګې که خدای کاندي، سو نوینم ستا سترګې که خدای کاندي، عزرائیل لبه تر هغې ځان ورنکما. دا ډېره لویه دعوه ده. عزرائیل څوک دی چې نږدې راشي چې تر څو مې ته لیدلی بیا پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی، ستا شونډو پورې چې کوم جام او کټوری لګېدلی دی، अब زما شونډو له څنګه راځي؟ نه زما شونډې دې قابل نه دي.
برحمان دستا د شونډو جام حرام دے سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما چې ثابت کټوره مې د خپل وینو نه بیولې ستا د خپل کټوره زما شونډو تراتل حرام. عزیزانو د زه لیونی ما زه داغه مقام خبرې کوم چې نه په خپل داغه میدان مو نه تاسو زکه چې زه څه د بل جان خبرې کوم نو داغه جان نه زم او نه تاسو خو ټیم سره پاس کوم. تاسو خیال لرئ کم درد چې د سړی پړ کې یو ځل پیدا شي هغه درد بیا په هیڅ اړ نه ګوره. ایوب علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. واذكر عبدنا ایوب اے زما پیغمبر دے قوم ته د ایوب علیہ السلام خبر اوکا څنګه سره ګډه او چیلې ډېر شیطان خدای ته وی چې یا الله د ایوب علیہ السلام ذکر ستا عبادت کوي چې ګډه او چیلې ډېری دي چې اسنه خدای را نه د چیلې وانه دي. الله وی ښا دا باندې بد امرکا کا خور کې وبراله او سمره ګډه او چیلې چې په خور کې سره دي ټوله وبو یو شیطان ته خدای وی چې اوس وای وی یا الله ته زامنی دي په دې زامنو زړه جوړ دے چا څنګه کدا زامن را نه خدای والی نو بیا به څه کوم نو د دې یره ستا عبادت کوي چې دا زامن را نه خدای وانه. ایوب علیہ السلام د شپې په خپل کوټه کې ناس ته لګیا دی الله 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 الله. واوري عزیزانو پیرانو میرانو نه خطا ته طریقې مریکې ډېرې کوي او یو ټکی زمام واوري چې سیوا د دین وګوره بل ټکی ونه کوي څه الله 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 چې دا الله ټکی په دې زړه کې کور جوړ ترخص وهي پیچکس چلے فروٹ خرڅه گاڑی چلے دکاندار تله تله وغیرہ وغیرہ او جبا دي چې لګیای چې الله 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 نور وظیفې نشته. ایوب علیہ السلام لګیا دی الله 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 پاتو واړو زامنو کوټه را پریوته پاتو واړه دلان شیطان ورته راغی ایوب علیہ السلام ته وی چې تب الله الله کې لګیا اته واړه زامن دی کوټه لاندې شو ول چت په د پاسه دی ویل یو ول الحمدلله خدای د خخول ندیم زخلاص کا. شیطان ته وی ز خدای خخم پخپل کړ بیا لګیا دی الله 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 او څوی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. صبر لوی کور صبر نه لوی شی بل لوی مصیبت در باندې راغی او صبر دیو کو دین لوی مقام. ایوب علیہ السلام په خپل برد کې لګیا دی په زامنې پروا خدای ستا مالو او تا واغست ستا امانت او تا واغست الکه چې زتا سره امانت کې د مودرنه یو سم نور په بجار ها تاسو بجاري ورته اولاد د خدای امانت دی خدای درکړی دی او خدای واغست خبر خلاص. دې څه علاج رحمان بابا وایي زوی د پلار پغی کی پروت وی روح لار شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي.
د قضا علاج پہچان علاج صبر دے او دا ټکي ویل دي چې انا لله و انا الیه تکلیف راغی او انا لله دی ویلې د دې ډېر لوی اجر خدای تا تم درکې و مړی ته بیا شیطان ویلې خدای ته چې یا الله د ایوب علی السلام په بدن جوړ دے ځکه ستا عبادت کوي چاته نه بدن کې مې څه ګړبړ جوړ نه کی ول خاوه الله بیمار کړو ایوب علی داسې بیمار کړو چې اتلس کاله په کټ واچو اتلس کاله په ایوب علی السلام په کټ کې پرو او خدای ته څه وې چې یا الله ټول بیماری ستاسو طرفه ده ما ته بسر سترګو قبول ایوب علیہ السلام ورته وی چې پروردگارا د دین زیات مرض را باندې کې د استاد لاسته ز په خوشاله خو جب او زړه ته مې سموایا چې تا په یادو ما دا جب او زړه مې م بیمار وا چې ترانه چرته هیر نه وکړې دي شیطان ته خدای وی وسوایا و یا الله معافی وکړه جبرائیل علیہ السلام اتلس کاله پس الله راولېږل چې ورشه ایوب علیہ السلام راوچت کا او ورته وایي چې دا خپه پس مکه وه جبرائیل راغی او ایوب علیہ السلام راوچت ارکض برجلک چې خپه واله نو د خپې لاندې چینه راووته ورته وی هذا مغتسل بارد وشراب پچینه کې ولا غوپا ورکړه خو چې غوپا ورکړه او راوی وستو داسې ولکه چې دیړو چرته بیمار شوی خزه تلی و مزدورای پسې هغه به مزدوری کوله او روټای به پیدا کوله او ایوب علیہ السلام له پریزانه راوړه چراله چې کټ کی ګوري مریض نشته لکه چې ایوب علیہ السلام خو جگ جوړ ناس خزی ویل یا الله زما بیمار څه आवाज ورته د اسمان نو شو چې کتاو د بیمار سترګې دي پخپلو کې ولګې دي نو یو بل بصر او پیجنې چې ایوب علیہ السلام دا چې ورته وکړه نو د خپل میړه سترګې او پیجن نو ورغاړې وته او په سجده پرې و او د خدای بلې مهرباني په دې بیماری کې ایوب علیہ السلام ته پڅخه پښیو ورته وی چې زه جوړ شم وخذ تاب ز سل درې وهم قسم یې خوړل ایوب علیہ السلام وی چې یا الله دې خذ ته ما سره ډیره خواري وکړه او ما قسم خوړلې چې سل درې به دی وهم نو الله ورته وی چې ایوبا نری نری لرګي راغون کې یو سل او یو داتي ګډه غوندې جوړ کا په هغه د سلو لرګو په ګیډي یو ټپ اسې دی لور کنو قسم نه بخلاص تاسو خیال راځي نو د الله مهرباني سره سبي دي مونږ ټول دا غي بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا یو موعظه ده چې ستا په قوم باندې به عمومي عذاب ناراضي داسې عذاب بنئ چې ټول مسلمان قوم د صفای هستی نه مټاو شي داسې بنئ لیکن جزئی جزئی عذاب بتاسو ورته ګورئ او یو مستقله دنیا بس تاسو په مخ کې خدای را نیولي لکه په پنجاب کې وګورئ
که تاسو تلی نه یی نو ټلویزیونونه در کرشتا هر شپه ګورئ چې مستقله دنیا خدای رانیولې ده، مستقله دنیا. په هزاره کې وګورئ مستقله دنیا خدای رانیولې ده. کورونه وران، بچی وران، مال مویشی تباہ. نن د بار ملکونو نه هغه خیمه چې کومه به د کابل مهاجرو تراتلې او د کابل مهاجر بدل تستاسو د ملک په ډاګو کې په خیمو کې پراتو، نن هغه خیمه د بار ملکونو نه د پاکستان خلکو تر عزیزانو. په اسلام کې هر یو کار بل د پاره عبرت دی. د بل مرګ دا تا د پاره عبرت دی. خیه درته چې دا مې مړ کو داسې به تام وجنم یو ورځ. ادیرو ته د تلو اجازت چې اسلام ورکړی دی، هغې کې بل هیڅ راز نشته سوا د دې نه چې ته د بل په بدن د خاورو ډیری وګورې او خپل انجام در ترایات شي چې داسې ډیری به یو ورځې په مام جوړ. نو ادیرو تتلو کې ثواب زکه دی چې سړی ته تذکره د موت شي، خپل انجام او خپل مرګ ورته رایاد شي چې داسې به یو ورځ زم شي. هغه کا هر څومره لوی سړی بادشاہ د زمانے ولی نہیں یا گدا د زمانے ولی نہیں، ستا مخ کې رونی ویشي او جنازه په وګشي او خاورو ته یوسي او ویسپاري او تیر روان. د هارون الرشید بادشاہ زویو د بادشاہ زوی دی او بادشاہي پرېخوا لاړو ملنګ الکه داسې کوي بس لرې کوه. دریاب په غاړه بناستو اوبه به اسکلې او چرته ټوکړه نیمه به پیدا شو او به خوړه کینی بس د الله په ذکر فکر کې ناست. پلار چې مړ شو د بادشاہي جرنیلان ورپسې لاړ چې پلار دې مړ شو بادشاہي هم داسې پراته ده راځه دی ورته وایي چې ما د پلار بادشاہي ته بوځئ زه دلم بادشاہ لاګیاو کمیس ته ټاکای ګنډله تار نه ستنويستا او دریاب ته وغورځول او د دریاب میانو ته وی چې راوړی زماستن په دریاب کې چې څومره میانو ټولو په خوله کې یو یو ستن نیولې و ولای راوړ. جرنیلانو ته وی چې وګورئ زه دلیم بادشاہ او مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه مال ډېر دی دولت ډېر دی بنگله ده عیش دی معاش دی
غاوره کې دا عمر بدیم تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګ پاتې شي. عمر بدی ختم شي، نعمتونه بم در ناریان دریان. شپاړه سنې یقین لرا چې ستا جنازه بم یو ورځ د بل پوګي او دیره ته به روان کړي. نو ورته جرنیل صاحب زما په دې غم کې اخته ما په خدای قسم کزه د پلار بادشاہ تلار. نو دا موه چې دا د خدای رانی ولی आवाज غریب د پاره دی، د خدای رانی ول امیر د پاره داسي وی چې دنیا او عقل ورته حیران شي چې دا څو شو. عقل ورته حیران. بادشاہان د زمانه یو مریض دے عرب پتی کینسر مرض ورته ولګیدو. لندن لا بوزاو، امریکې لا بوزاو، لندن لا بوزاو، امریکې لا 3.5 کروڑ روپے په ولګي. 3.5 کروڑ او 3.5 کروڑ روپے پسم بجلیګر مولا جنازه وکړه. تاسو خیال دا الله گرفت تسوی چې ستاسو خیال دی چې ته کروڑپتی او اربپتی نو معنا بخلاش. او د دې اربپتیانو نه مخکې دا غریبان خدای زکه زرانی سي چې اصلي چینجه په دې غریبانو کې. الله دې امان راکړي. نن چې چرته د ګناه اډاو د ګناه ډیپو ګوري غریبانو ګرم کړي، چرته د ګناه اډا ګوري. بایسکوپونه وګوره ټول په غریبانو آباد. سرمایدار بایسکوپ ته نه راځي. د شپې وی سی آرونه چلول دا ټولو ګوره په غریبانو آباد. میوزک سنټر او دمتوب او کنجرتوب دا ټول په غریبانو آباد. نو اصلي د هرې ګناه ډیپو چې دی په غریبو آباد. نو چې د خدای قهر راځي نو اول غریب راوځي. چورګه چې داستا جونګړه خورانه وہ جگہ پر سر دی خزے یو خامنڈی ہوئی لونے بل خامنڈی ہوئی. وزیر اعظم سے بڑا گئے چیخیں میں آپ کے ساتھ ہوں، میں پیدل آؤں گا، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. آدھا بدلے وہ زامن اور تلاسونا پڑا گئی کہ وزیر اعظم سے وہی کہ میں آپ کے ساتھ. نو وزیر اعظم صاحب چتا آپ کے ساتھ ہے نن د دنیا لگا امدادونه والے غواړي. ایو مولا چا ختم لبوتله ول دی ختم لزن زما ونه خوار غوندې او دی کی بچي اچ تله دې نو هغه کې د ناششته الوا پخکړې وړه مزیدار او غوړی پکې سوچا چولی. نو د دې مولا الوا ډېره خوخه چې ولا راوړې دنو ول استاد اول خدا وخري بیا ما چرګان مرغان پخړی چې د خله تکړې دالوا. یا الله ویلې یا الله تو ور جنتا در ندی مړی تا غواړه ځکه چې د ناششته الوا و پکې چې دا قوم د یو دړای د غلې مستحق دی چې دار چا په سر را پریوزي او یې را کوي. د غلې او د تندر مستحق دا سال دې ستا په دې بلکې سال دې نن اسلام چې څومره په پاکستان کې رسوا شو، د اسلام نوم رسوا شو، د اسلام شان او شوکت رسوا شو،
تمره په دنیا کې رسوا د زمانه بل شي اور چا رسوا مولا رسوا کړو پیر رسوا کو حکومت رسوا کو شیخ رسوا کړو اجیانو رسوا کړو دکاندارانو رسوا عوامو رسوا برای نه مسلمانی ده برای دا غریبان خدای پیژندل دا چې خدای د سپي په شان روټای پسې بوی وهي دا خدای پیژندل دا خدای پیژندل قوم دی خدای چا سره ظلم نه کوي خدای چا سره زیاته نه کوي دا کومه ګناه چې دوی نه کوي د دې په وس کې نشته چې وسې په برشي د دې رزیلو حال بیا ته ګور دغه وسې برشي چې په جنج کې رواني د واده سره په جنج کې رواني از دکان کې ناستم چې جنگ تیریږي نو مخکې بند باجی غږیږي یا دبلې غږیږي یا ډولکی غږیږي او دوی ورپسې رواني نو ماتم د سی وګوري دا د سټمارې ځامن چې ور سره رواني کنه ما ته د سی وګوري چې مناسب دا دمو پسې رواني کنه خدای ته دی وایا کراته څه ویلې خدای دې خدا مطلب نظم خندارا شي دا دم بچیو ویږي نه چې دا مونږ حق وکړو یو مولا په کې روان او غم ګنټه په دی غاړه کې چې بیا مې وړي د مالک تاسو کول هجر خپلوانه مو ته خلاصې ده نه شوي ستا کور مال راشه د بدلې نور ګن کې در سره مونږ رنګ چې مردار شي جنازې مونږ کو کنه کو خره ته پته چې دا د سپیز وې د خنزیر بچي او زکینه مصیب دعا وکي اللهم بلغ واوصل ثواب ما قرأنا على روحي دا ما چې سولسته دې خنزیر پاروای ورا سوا خراته نکاح دې ز تړم کنه دا مردار دې قبول کړي وو کنه دا مردار بچیا او یو جی قبول کړي مخزای ورکش اوزه باغن کې در سره مونږ شریک اوره تبعی چې راځي مونږ به در نصر کې تبعی نو عزیزان اوس په دې قبرونو تاسو وګورئ اوس پاس په کوټه کې می چاته وی چې دا د سینما او ګټه حرامه ده ما وی په دې ملک هغه حلال خوار راته او خای چې څوک دي چې د سینما او ګټه حرامه حلال خوار څوک دي مونږ حلال خواري زمون خوراک هم ستاسو ګټه ده هو کته مردار خور تا نه سر کې زم مردار خور خبره ده په دې ملک هغه حلال خواره وخی دا په خلوتونو کې جناستي او 15000 تسبیح ور سره د دوی خوراک وګوره خو ستاد مرداری وروړې او قربان د شمدلا دوانه به منو باسي لاس ولا ورکه داغه خوراک هم ستا ګټه ده چې ته مردار خور نه مردار خور نه ده نو په پاکستان کې حلال خوار دي څوک دعاو کوي په اخلاص چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې خدای د پاکستان قانون قرآن کې خدای د پاکستان قانون قرآن کې اے الله چې د قرآنی نظام راوستو په لار کې 100 کروڑے اٹکاوي تو ورته هدایت وکي کني تباہ او برباد کی خدای د ظالمانو نه مفسدانو نه اشرارو نا کفارو نم پخپلام نامان کے اسا خدا شرم پردہ مسا خدا بچو تم ہدایت دنے کے یا اللہ بچیم نیکان کے خدا زمون خویند و میند تا ہدایت دنے کے پہ اخلاص دعاو کی چھ کل مریضانو دے اسلام تا اللہ شفا ورکی صاحبزادہ صدیق صاحب دعاو کی چھ خدا آغا جوڑ کی کل مریضان دے اسلام جوڑ کی شرم پردہ مساتے دعاو کوي چې الله روس تباہ او برباد خدای زمونږ د ملک ته پخپل امن امان کې وساتي امریکا تباہ کې ټول کفر تباہ او برباد کې مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکړي انت ولينا فی الدنيا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین دعاو کوي په اخلاص چې خدای د پاکستان